السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مسلمانان د یوې ودانۍ په څیر دي، داسې لکه خښتې چې د یو بل سره اوبدل شوي وي. د هغه کلمات دي چې زموږ او ستاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ د اړیکې لپاره وکارول. دا درس زموږ د نشنالیزم د درس په تداوم دریمه لړۍ ده چې نشنالیزم د اسلام له نظره، د نشنالیزم تعریف، د نشنالیزم تاریخي شالید او لیدلوری په دې مو بحث وکړلو. اوس درېمه موضوع ته راځو، هغه موضوع دا چې نشنالیزم د اسلام له نظره. د نړۍ هیڅ قانون، هیڅ دولت او هیڅ ستراتیژي او ایډیالوژي ونه شو کړلای چې داسې یو ملت رامنځته کړي چې په هغه کې د ټولو اقوامو، د ټولو نژادونو، د ټولو جنسیتونو، د ټولو ملتونو خلک په آرامۍ او عدل کې ژوند وکړي. اسلام راغی. اسلام له ځان سره داسې څه راوړل چې اسلام د نشنالیزم نظریه له خپل راتګ سره رد کړه او له منځه ویوړه. اسلام داسې یوه ټولنه رامنځته کړه چې په هغه کې سلمان فارسي د ایران، صهیب رضی الله تعالی عنه د روم، بازان بن ساسان او شهر بن بازان د ایران د فارس د امپراتورۍ د کورنۍ غړي ول چې هغه په اسلام کې یو د یمن او بل هم د نجران والی و. هغلته هیڅ څوک په یو بل پورته نول او هیڅ څوک له هیڅ چا نه ټیټ نول. دا نظریه، دا مفکوره چې بل هیڅ قانون، هیڅ دولت، هیڅ کتاب، هیڅ دین ونه شو کړی چې رامنځته کړي، اسلام د خپل راتګ سره سم رامنځته کړله. د نشنالیزم په حق باندې د اسلام تعریف څه دی؟ نشنالیزم په اسلام کې په دریو تعریفونو سره راغلی دی: العصبیه، القومیه، الوطنیه. دا درې وړه اصطلاحات د نشنالیزم د تعریف لاندې راځي. خو عصبیت یو څه محوري معنا د ځان سره لري، یو څه پراخه معنا د ځان سره لري چې په هغه کې قوم پالنه، ملت پالنه، نژاد پالنه دا ټول راټولیږي. موږ هم دا درې وړه کلمات راټولو په یو کې چې هغه عصبیت دی. عصبیت په اسلام کې په دوو برخو باندې ویشل شوی دی. یو طبیعي فطري عصبیت دی او بل هم نفسانی عصبیت دی. فطري او طبیعي عصبیت دا په اسلام کې هیڅ مشکل نه لري. د دې یوې خبرې درک او تفکیک وکړئ. موږ چې کله کله د نشنالیزم په موضوع بحث کوو، اکثره هغه خلک چې د نشنالیزم په موضوع باندې تخدیر شوي دي، هغه دا موضوعات او دغه مثالونه مخته راوړي. طبیعي نشنالیزم د دې په حق باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو کې بهترین هغه څوک دی چې هغه د خپل قبیلې نه دفاع وکړي. او دا حدیث ابو داود راخیسته دی چې 5101 شمیره ده. خو د دې حدیث په پای کې یو ټکی وای. هغه ټکی څه دی؟ چې دا په ګناه کې نه وي. یعنی دغه ملاتړ د خپل قبیلې نه، دا بهتري د خپل قبیلې نه په دفاع کې، دا به د ګناه پر اساس نه وي، دا به د تفاخر پر اساس نه وي. دغه حدیث د څه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد کړی دی؟ د دې په خاطر باندې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له مکې نه مهاجر کېدلو او ستنېدلو یا په زور شړل کېدلو، نو د مکې نه په یو لرې برخه کې په یو غونډۍ باندې ولاړ و او خپل مخ یې مکې ته ور وګرځاوه او سترګې مبارکې له اوښکو ډکې شوې او ویل چې مکې مینه در سره لرم. دا مینه فطرتي مینه ده، دا طبیعي مینه ده چې هر انسان لري. په هغه کور کې، په هغه ټولنه کې، په هغه کلی کې، په هغه وطن کې چې ته رالوی شوی، پیدا شوی، تا خاپوړې کړي دي، د دې سره مینه د طبیعت مینه ده. دا فطري عصبیت دی. دا عصبیت رسول الله صلی الله علیه وسلم او د کورنۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره وکړلو. ابو طالب
او بنو هاشم چې د رسول سلام تر او کورنۍ و په دې باندې چې د مکې د مشرکینو له خوا نه څومره قیودات لوږې او تکلیفونه راغلل هغه ټولو د رسول سلام لپاره په داسې حال کې وڅکل چې هغوی ایمان هم نو قبول کړی و، ایمان هم نو راوړی. نو دغه نوع عصبیتونه دا په اسلام کې هیڅ مشکل نه لري، دا فطري او طبيعي دي. خو د یوې نقطې ته پکې ځیر اوسئ چې په دې طبيعي عصبیت کې هم ګناه نه وي، یعنی تفاخر نه وي، او دا طبيعي ده. راځو د عصبیت دومره برخه ته چې هغه نفسانی عصبیت دی چې په انګلیسي کې ورته نېشنلزم ویل کېږي. هغه د دوهم برخه یا د دوهمه نوع عصبیت یا نېشنلزم یا هم قوم پالنه، قوم پرستی یا هم نجات پالنه او توکم پالنه ده. دغه عصبیت دا په اسلام کې حرام ده، یا هم کلک په واضح ټکو سره وایو دا کفر دی. دا هغه کفر دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام د راتګ نه وروسته دې ته د پای ټکی کېښودو او دای جاهلیت وګڼلو. دې لپاره کله چې اسلام راغی، اسلام د مسلمانانو د اړیکو ترمنځ درې اساسه کېښودل: د مینې او محبت اساس، د برترۍ او فضیلت اساس، د مرستې او کومک اساس. اسلام د خپل راتګ سره سم د ځان سره د مینې او محبت پیغام راوړلو او د دې اساس او معیار ایمان او عقیده کې خدا. د مسلمانانو ترمنځ د مینې او محبت د اړیکې معیار یوازې او یوازې ایمان او عقیده ده. د معیار دلته قوم، خاندان، رنگ، ژبه هر څه رد کړل. او دوهم د فضیلت او برترۍ معیار. د فضیلت او برترۍ معیار اسلام مکته تقوا په اسلامی او انسانی اخلاق باندې التزام وټاکو. په موږ کې هغه څوک غوره دی چې هغه لموږ ډیره تقوا ولري، هغه که عرب وي، که عجم وي، که سور وي، که تور وي، که د هرې قبیلې سره تړاو ولري. په موږ کې فضیلت یوازې هغه څوک لري چې هغه متقی وي او تر نورو ډیر پرهیزګاره وي. او دریمه اړیکه چې د مرستې او کومک و، هغه معیار اسلام موږ ته خیر، حق او عدالت کېښودو. د دې اړیکې لپاره په اسلام کې، په نصوصو کې، په قرآن کې او په حدیثو کې بې شمېره دلایل موجود دي. خو د موضوع د اختصار په خاطر باندې زه فقط یو څو مختصر دلیلونه راوړم. تر ټولو اول د دې اړیکې لپاره چې موږ اوس یادونه وکړله، الله په قرآن کریم کې د سورة حجرات په 10 آیت کې فرمایي: انما المؤمنون اخوه. زموږ د مسلمانانو اړیکه دا ټول راټوله کړه په څه کې؟ په یو کلمه کې. ټول مسلمانان سره ورونه دي. د موږ مسلمانانو ملت یو دی، اړیکه مو یو ده، ځکه چې موږ ټول په یو اړیکه راټول یو. هر هغه څوک چې الله په وحدانیت پیژني او د هغه حکم ته غاړه ږدي او همغه ته تسلیم وي، هغوی په خپلو کې یو اړیکه لري، هغه ورورولي ده. په هغوی کې نه افغانیت، نه امریکاییتوب، نه پاکستانیت، نه هم د بل ملت، رنګ، پوست، نژاد دا معیار نه ده. په موږ کې معیار یوازې او یوازې اسلام ده چې د اړیکې ته الله د ورورولۍ نوم ورکړی دی. همداسې په حدیث شریف کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: المسلم اخو المسلم لا یظلمه ولا یسلمه. مسلمان د مسلمان ورور دی، نه بدای په دې ظلم کوي، نه بدای د بل چا ظلم ته پرېږدي. راشه اوس نېشنلزم دا دعوه څنګه نقص کړې ده؟ ایغور، برما، فلسطین او د نړۍ ټول اسلامي هیوادونه څنګه د یو بل نه لرې لرې پراته دي؟ ولې د دې آیت په محور کې دا اړیکه اوس نه پالل کېږي؟ ولې هغه خپل نه ګڼل کېږي؟ ولې د هغوی درد خپل درد نه ګڼل کېږي؟ زما یې څه؟ زما د قوم نه ده، زما د وطن نه ده، زما د ملت نه ده، زما د ژبې نه ده. دا د نېشنلزم دعوی، دغه د الله دعوه دا نقص کړی ده. هو موږ که مسلمانان یو، موږ به دا یو حکم منو
چې زمونږ او ستاسو ترمنځ د اړیکې معیار اسلام دی، زمونږ اړیکه ورورولي ده. تور پنجابی او سور امریکایي دا زما سکني ورونه دي کله چې دوی مسلمانان وي. هغه افغانی چې زما په خلاف زما د دین د دښمنانو په څنګ کې ولاړ دی، زه د هغې نه یو تور پنجابی سل ځلې ښه ګڼم. دغه ته وایي اسلامي فکریه، دغه ته وایي د نشنلیزم نشتون، دغه ته وایي د نشنلیزم په خلاف باندې درېدل. زه پوهیږم چې دا کلمه په ډیرو هغو خلکو بد لګیږي چې هغوی د نشنلیزم په نظریه او فکریه باندې فی الحال روان دي. اوس که د نشنلیزم طرفداران دا دعوه کوي چې ولې الله خی دا انسانان یا موږ په قومونو ویشلی یو، د دې لپاره هم په قرآن کریم کې په سورة حجرات کې په 14 آیت کې رب العالمین داسې فرمایلی دي: اے انسانانو، موږ تاسې له یو سړي او ښځې نه پیدا کړي یاست او تاسې مو په قومونو او قبیلو ویشلی یاست چې په خپلو کې یو بل سره وپیژنئ. یقینا په تاسو کې تر ټولو غوره او بهتره هغه څوک دی چې هغه ډیر تقوادار وي او الله تعالی عالم او پوه دی. د صلاح الدین ایوبی رحمه الله هغه وصیت چې د اسلامي امت لپاره یې پریښی و څه د نشنلیزم او عصبیت په هکله باندې: اے مسلمانانو، اے اسلامي امته، ځان مه محدودوئ چې دا محدودیتونه به مو تر کوره در ورسیږي. موږ د وحدت ټکي ډیر لرو، خو د اختلاف ټکي غرب په موږ کې اچولي دي، هغه خلکو په موږ کې اچولي دي چې نه غواړي موږ یو ملت او یو جسم پاتې شو. صلاح الدین ایوبی رحمه الله اسلامي امت ته یو وصیت پریښی و. هغه رحمه الله فرمایي: اے اسلامي امته، ځان مه محدودوئ، ځان له یوه ملت نه مه محدودوئ، ځان په یوه ملت کې مه پاشئ چې دا محدودیت به ستاسو تر کورونو در ورسیږي. راځئ هر یو د تاسو د صلاح الدین ایوبی رحمه الله دغه وصیت په دې خپل ځان کې اوس وګورئ. اول موږ په 50 هیوادونو باندې وویشل شولو، د هغه نه وروسته په عربتوب او عجمتوب باندې وویشل شولو، د هغه نه وروسته په دې هیواد کې دننه په خپل ولایت باندې یا په خپل سمت باندې افتخار کوو، د هغه نه وروسته دا تفاخر زموږ را کم شو، محدود شو د دې نه تر خپل ولسوالۍ پورې، د هغه نه وروسته دا تفاخر را ټیټ شو، محدود شو تر خپل کلي پورې، او په خپل کلي کې بیا هم سره یو پاتې نه شولو، په خپل کلي کې هم په پلرونو باندې وویشل شولو. هماغه کلیوال چې یو بل په پلرونو باندې ویشلي دي هماغه هم د یو بل وینو ته ناست دي. ولې نن یو امت دې مرحلې ته راورسېدو؟ دې په خاطر چې موږ ځانونه محدود کړل، خپله مو ځانونه محدود کړل. اوس موږ دوه لارې لرو، یو هغه لاره چې موږ ته اسلام ویلې ده او قرآن ویلې ده. هغه لار دا ده: زموږ د یووالي لپاره معیارونه څه دي؟ زموږ الله یو دی، قبله مو یوه ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم او لارښود مو یو دی، زموږ کتاب قرآن یو دی، زموږ دین یو دی. خو د اختلاف لپاره موږ څه لرو؟ د غرب افکار او نظریات چې په موږ باندې تحمیل شوي دي. هغه نظریات منو او که د الله دین منو. که د هغوی نظریات منو نو بالکل صحیح ده. زه افغانی یم، زه په سر بل څوک نه منم، زه 15,000 کلن تاریخ لرم، زه له پنجابي هم غوره یم، زه له امریکایي هم غوره یم، زه له بل هر چا نه غوره یم، ما خپل ملک، خپل ملت، خپل ځمکه آزاده کړه، زه د بل هیڅ چا سره کار نه لرم، زه پوه شه او زما ژوند پوه شه. زه به په دې فکر پاتې کېږم. خو که زه د الله د امر مطابق ژوند کوم چې الله ما ته د نشنلیزم په خاتمې باندې کوم ورورولي راوبخله، هغې ټول نړۍ سره راټوله کړه. که زه هغه ومنم زه به بیا راټولېږم، او که زه د غرب منم زه به بیا پاشل کېږم. دې لپاره چې دا موضوع ډیره پراخه وه،
ډیر ګڼ احادیث او آیاتونه په دې کې پراته ول. که هغه ټول موږ دلته را نقل کړي ول نو شاید د موضوع ډیره اوږده شوې وه. په همدومره باندې اکتفا کوو. د دې موضوع د زیات تعقیبولو په خاطر باندې ورشئ وګورئ، قرآن وګورئ، حدیث وګورئ او نور ټول تاریخي کتابونه مطالعه کړئ. نو تاسو به په دې نقطه باندې اتفاق کوئ چې نېشنلزم کفر دی، جاهلیت دی او مردود ده او مسلمانان په خپلو کې ټول ورونه دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.